سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله چې به په کوم ټاپک نن زه خبرې کوم هغه د فینرګان شربت چې هغه زموږ په ټولنه کې ډېر عام استعمالیږي. فینرګان اصل کې فرست جنریشن انټي هسټامین دی، د انټي سایکوټیک هم دی او د دې استعمال چې دی نو عموما د الرجي دپاره یا په ځینې حالاتو کې د خوب نه راتلو دپاره او یا د زړه ایښودو دپاره هم کیږي. خو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې چې کومې دوايانې د ډوډۍ په ځای استعمالیږي یا د ډوډۍ په شانتې استعمالیږي نو په هغو کې یو فینرګان شربت هم دی چې زمونږ خلک چې کوم دي د دې ډېر زیات غلط او بې ځایه استعمال کوي، خصوصا میندې چې کومې دي ماشومانو له چې کله هغه نه وده کېږي نو هر ماښام ورله فینرګان و شربت ورله ورکوي او دغه شانتې په هغو باندې نورې مسلې هغه چې ورو ورو لویږي نو په هغو کې نورې ډېرې زیاتې مسلې پیدا کېږي. د ټول ناول خبره خو دا ده او غټه خبره دا ده چې دا شربت چې کوم دی دا د 2 کالونو د کم عمر ماشوم دپاره بالکل منع دی، لکه دا هغو له ورکول نه دي پکار په هیڅ حال. او که دا تاسو وګورئ نو دا چې دی د هغې په هغې ډبي باندې یا په هغې بوتل باندې به هم دا لیکلی شوي چې دا به د 2 کالو نه کم ماشوم دپاره نه ورکوئ. خو چونکې هلته اویرنس نشته، د صحت په حواله آګاهي نشته، نو کم سټور نه چې دوی اخلي او پس دوایانو کنټرول نشته نو د کم سټور نه د کم ځای نه چې دوی اخلي نه ورته هغو غږ کوي او نه دې پوهېږي او دغه شانتې ماشوم له بې ځایه د خوب دپاره دا ورکوي. حالانکې ماشوم چې کوم دی نو هغه اکثر خپل دغه نشي بیانولی، خپل تکلیف نشي بیانولی او هغه چې څه مسله یې ورته نو هغه صرف جاړي، د جړان علاوه د هغه سره څه بله لار نه نو چې جاړي او خوب نه ورځي نو دوی وایي چې بس دا د خوب د وجې نه جاړي یا د خوب وله ولې نه ورځي نو دوی نور سوچ نه کوي، خو دغه شربت چې دی هغه له ورکړي او د دې بیا په پوره ژوند کې د دې ډېر زیات خطرناک اثرات په ماشوم باندې. د دې دوای استعمال چې په کار دی په دې باندې لیکلي هم دي، څنګه چې ما خبره هم وکړه ټول نه زیات دا د الرجي دپاره استعمالیږي او الرجي چې کومه ده هغه که زمونږ دغه دی د پرنجي دي یا پوزه بهیدل دي یا دغه شان د سترګې تخنیږي یا د سترګې چې کوم دي هغه خوږیږي د هغې الرجي د وجې نه چې کوم خوږ شوي یا خارښي په سترګو خارښي په ټول وجود خارښي نو دغه څیزونو دپاره الرجي دپاره د دې استعمال دی. د دې نه علاوه اکثر داسې چې د ماشوم اپریشن وشي د هغې نه پس لکه د خوب دپاره یا د آرام دپاره دا ورکړی کېږي او د دې سره سره داسې ماشومان چې اکثر خلکو ته ماشومانو ته په سفر کې یا په ګاډي کې چې ځي نو هغو ته زړه ایښېږي او هغو ته دغه تکلیف د الټو نو په هغې کې ورکړی کېږي. دا د دې او د دې هم خپل مقداري او د خپل وخت دپاره ورکړی کېږي، د دې زیات نه زیات 3-4 ورځې یا 15 ورځې دغه ورکړی کېږي، د هغې نه پس د دې ورکول نه دي په کار. او یا څنګه چې ما ووایي که ماشوم ته وختي طور څه مسله لکه د الټو شکایت په سفر کې نو وختي طور ورکولی شي. خو زمونږ خلکو ته دا یو رواج جوړ کړی دی، خصوصا زنانه چې کوم دي هغه نه وزګارې ماشومانو ته نو هغو له په مخه ورکوي هره 2 شپه هره شپه ماشوم جاړي، ماشوم ته به نور تکلیفونه یې پکاره چې ډاکټر ته وښایي. د دې اثرات چې کوم دي نو لکه کله چې دا زیات شي یا د په ماشوم کې چې کوم مسلې پیدا کولی شي نو په هغو کې خو دا دی چې لکه د سترګې ودرولی شي، په ده باندې هغه رپرپۍ غوندې راوستی شي او د نظر مسلې ورته پیدا کولی شي، نور ډېرې مسلې ورته هم پیدا کولی شي. خو د ټولو نه مهمه او غټه خبره دا ده چې لکه دا ما چې ووایي انټي سایکوټیک دی، د دې برای راست اثر چې یا په مغزو باندې نو په مغزو کې چې کوم ریسپایریټري سنټر دی د ساه اخیستو چې کوم سنټر دی یا مرکز دی نو هغه دی ډپریس کوي، ځکه چې خوب ورولي نو هغه مرکز دی ډپریس کوي او دغه شان په مغزو کې چې نور کوم کیمیایي عملونه یې کیمیکل ریاکشنز یې پروسیسز یې هغه چې دی هغه هم سلو کوي، کمی یې نو په دې وجه چې دی نو د ریسپایریټري ډپریشن پیدا کولی شي او ماشوم چې دی هغه زړه بندېدی شي او دی مړ کېدی هم شي. دا کیسونه چې دي په د نورو ملکونو کې هم په امریکا کې په نورو ملکونو کې خصوصا چې داسې میندې چې هغه اوورډوز زیات دغه ورکړي مقدار ورکړي یا په مخه وله ورکوي نو دا مسلې دلته هم ډېرې زیاتې جوړېږي هغې کسانو ته او هر کال ته په زرګو کسان ماشومان تمري. نو تاسو مهرباني کوئ چې کله هم ماشوم جاړي نو دا مه وایئ چې یاره د له خوب نه ورځي یا دی موږ وده کړو نو دی به ښه شي، د هغې سره دی وده کېږي نه وختي طور هغه ټول سیسټم چې هغه د ډپریس شي دی په خوب ورولي خو نورې مسلې درته بیا جوړېږي. نو دې دپاره او بله دویمه غټه خبره چې ما کومه وکړه چې 2 کالو نه کم ماشوم دپاره بالکل نه دي ورکول پکار، دا د هغو دپاره منع دی.
نو کوشش ته میندې دا کوي چې کله خوب نه ورځي پکار ده چې هغه ډاکټر ته وښي او هغه مکمل تشخیص وشي او بیا د هغې نه پسې علاج وشي. ټولو کتونکو یو جهان مننه.